أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا سورة بقرة 252 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. الذين ينفقون أموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا هغه پسې کوم چې خرج کړي وي منن ازبادنا ولا ذا او نظرر لهم اجرهما دوی د پاره اجر دی عند ربهما پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم او نبوي سيرا بدوي ولا هم يحزنون او نبعدي غم جنشي. قول معروف وينانيكا ومغفرة وبخنا خير وردا من صدقة دا صدقين آيات بوعظا چور پسیوی اغی پس ضرر والله غني الله بحاجت حليم صبرناك دے. اللهم قوينا